دې کس سره طالب څه وکړل او دا کس د همغه طالب د کورنۍ سره څه کوي. په نننۍ ویډیو کې مو درته ډېره جالب موضوع راوړې ده. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو خامخا یې سبسکرایب کړئ. دا سړی شمس الله نومیږي. د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ امنیه قومندان دی. نن د هغه طالب ځانمرګي کورنۍ ته ورغلی چې 15 ورځې د مخه هغه مخال پرې خپل واسکټ وچاودېده چې غوښتل یې پر همدغه قومندان برید وکړي. دا زړور پولیس افسر نن ورغلی مور سره ورته خواخوږي ښودلې، په غم یې ځان شریک بوللی او د ځانمرګي یتیمانو ته یې د خوراکي توکو کومک هم وروړی دی. نجیب ننګیال په خپل فیسبوک پاڼه لیکي دا د انسانیت او پښتونولۍ عالي معیار دی، دا د اخلاقي فضیلت اوج دی. زموږ د یو پولیس کردار د ټول انسانیت لپاره مثالي نمونه ده. نو د دغه قومندان دلسوزۍ او شجاعت ته سلام. دا اوس زموږ د نن ورځې راپور. د نور دغسې راپورونو دپاره زموږ چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.